باب الآذان والإقامة مخکې کتاب الصلاة بیا باغی کې بابونه وو. اول باب په بیان د اوقاتو د لمانځه کې وختونه د لمانځه هغه وپېژندل شول. اوس به بیان د چا وي؟ بیان به د اقامت او د اذان وي. هر کله چې اول او دس ذکر شولو بیا وقت د لمانځه ذکر شو، وروسته د وقت نه چې کله وخت داخل شي نو بیا اذان کېږي او اذان چې وشي د هغې نه وروسته اقامت کېږي او بیا لمونځ ودرېږي. نو د لمانځه احکام به نور وروسته راځي په ډېر ښه ترتیب باندې د بابونه ابن حجر رحم الله بیان کړي دي. نو ګوره چې وخت داخل شي مؤذن اذان کوي، چې اذان وشي وروسته اقامت شروع شي. د اذان نه وروسته اقامت وي، څه نه څه فاصله په مابین د اذان او د اقامت منځ کې وي. لکه دا مسله به وروسته راشي چې متصل ودرېدل د اذان نه وروسته په لمانځه باندې دا د سنتو خلاف عمل دی. اگر که هغه د ماښام لمونځ ولې نه وي، د ماښام د اذان نه وروسته به هم سړی وخت ورکوي، فاصله به ورکوي په مابین د اذان او د اقامت کې. دا مسله راځي وروسته. نو اذان او د اقامت بیان به په دې باب کې وشي. اذان څه ته ویلی شي؟ اذان ویلی کېږي دا خبر ورکول دي په داخلېدلو د وقت د لمانځه. او شرعي مسله دلته دا ده چې اذان به په هغه وخت کې کېږي چې کله وخت داخل شي، نو بیا به اذان کېدلی شي. او چې څنګه وخت داخل شي نو اذان به کېدلی شي. نو که چېرته مثلا دغه اذان په اول وخت کېدلی شي، په اول وختونو کې لکه په عربو کې چې څنګه وخت داخل شي اذان کېږي، نو په هغه ځایونو کې د اذان بیا سړی د ځان دپاره دلیل نیولی شي. چې کله داسې وي لکه زموږ د افغانستان اذانونه چې چا په کوم وخت باندې وکړلو وخت وختي داخل وي، دوی وروسته اذان نه کوي. نو په دې صورت کې به زنانه په کورونو کې د اذان منتظر کېږي نه، انتظار به نه وباسي. لکه دا به تاسو ته معلومه شوي چې زموږ په افغاني ټولنه کې چې چاته ورته ووایه چې د لمانځه وخت راځه چې لمونځ وکړو، یا په کور کې زنانه وي ورته ویلی شي چې لمونځ وکړه وي، ګوره اذان نه دی شوی. نو دا دلیل نیسي د دې لپاره چې یعنې اذان چې وشي بیا به سړی لمونځ کوي. خو لیکن دلته مسله دا ده چې هغه وخت دا سړی دلیل نیولی شي چې د اذان په خپل وخت کېدلی شي، څنګه وخت داخل شي اذان وشي. چې کله اذان په خپل وخت باندې نه کېږي، وخت مخکې داخل شوی، بیا زنانو دپاره جایز ده چې هغه څه وکړي، په کورونو کې وختي لمونځ وکړي. لکه زموږ اوس مثلا اوس په 3 بجې وخت داخلېږي د مازدیګر، او اذانونه څه وخت کېږي؟ اذانونه تقریبا 15 کم به شروع کېږي، غالبا 15 کم 4 بجې اذانونه شروع کېږي او وخت به داخل شوی 3 بجې. نو دغسې ځایونو کې بیا سړی د اذان انتظار نه کوي، نه نارینه نه زنانه. ډېرې ځایونو کې د مسله موږ بیان کړی یم دغسې، او ویل یم دي چې دغه افغانستان کې اذان په خپل وخت نشي کېدلی، زنانه د مخکې لمونځ کوي. نو کله چې اذان په خپل وخت نه کېږي نو بیا مخکې کولی شي، کوي به مکرو وخته به هغه نه رسوي لمونځ. نو دا مسله شوله. نو اذان څه ته ویلی شي؟ اعلام یا اعلان کول دی په دخول، یعنې په داخلېدلو د وقت د لمانځه چې د لمانځه وقت داخل شو. بیا اذان عبارت د چا نه دی؟ اذان عبارت دی د الفاظ مخصوصه ونه، یعنی دا بعضې داسې الفاظ خاص الفاظ دی چې په اذان کې ویلی کېږي. هغه به وروسته به د حدیث کې راشي. الله اکبر 4 کرته، اشهد ان لا اله الا الله 2 کرته، اشهد ان محمد رسول الله 2 کرته، حی علی الصلاة 2 کرته، حی الفلاح 2 کرته، الله اکبر الله اکبر 2 کرته، لا اله الا الله 1 کرته. نو دا اذان شولو. نو تعریف د اذان مجموعي طریقې سره دا راووتلو چې اذان اعلان او اعلام کول دی په داخلېدلو د وقت سره په الفاظ مخصوصه سره. دا څه شولو؟ دا تعریف شو.
نو په دې باب کې به څه راوړي؟ په دې باب کې اوس احادیث راوړي. اول حدیث راوړي عن عبد الله بن زید بن عبد ربه رضی الله تعالی عنه قال فرمای طاف بي وانا نائم رجل وګرځیدل په ما باندې یو سړی وانا نائم نوزوي دوم. د دې مطلب دا چې په خوب کې مې دا سړی ولیدلو، په خوب کې مې دا سړی ولیدلو. د دې تشریح په یو بل حدیث کې راځي، یعنی په خوب کې یو سړی ناقوس چې په غږ کې आवाज کېدلی شي ویدای بار کړي و. ما ورته چې دا نه خرڅوي، وی چې څه کوي؟ ما ورته چې په دې باندې موږ لمانځه ته خلک رابولو. دا وجه څه وه؟ وجه دا وه چې نبي علیه السلام مشوره وکړه صحابه وسره، او د دې مشورې نه وروسته دا مشوره کې دوی هغه ته ونه رسېدل موافقت. نو دغه عبدالله بن زید بن عبد ربه د دې سره غم پیدا شو، او بیا په دې خوب کې دا خبره ورته وشوله. هغې سړي ورته ویل چې زه تا ته د دې نه ښکلي الفاظ نه ښیم، هغه تاسو وایئ د لمانځه د خبرولو دپاره، د خلکو راغوښتلو دپاره، د لمانځه دپاره. نو بیا دغه الفاظ ورته وښودل. نو دې سړي ورته ویل فقال تقول ته به وایې الله اکبر الله اکبر فذكر الاذان. نو د اذان ورته ذکر کړو بتربیع التکبیر، یعنی په څلوروالي د الله اکبر سره، یعنی الله اکبر دا به څلور کرته په اول کې لوستلی کی بغیر ترجیع، بغیر ترجیع نه ترجیع به وروسته ذکر شي. د الله اکبر څلور ځله لوستل دي دا به یو شان ته وایي. ترجیع دې ته ویلی شي چې اول ځل دوه وارې الله اکبر سوکه سوکه ولوستلی شي، او بیا دوباره پرې راشي الله اکبر په زوره ویلی شي، دې ته ترجیع ویلی شي. دا وروسته راځي ترجیع مثلا. والاقامت فرادا، اقامت فرادا الا قد قامت الصلاه، یعنی اقامت به څو هغه دا به یو ځل ویلی کېږي. اقامت اذان به شفع وي دوه کرته، او اقامت به یو کرت لوستلی کی. الا قد قامت الصلاه په دې کې استثناء کوي، یعنی په اقامت کې دا نور الفاظ به یو کرت لوستلی کی سوا د چا نه د قد قامت الصلاه نه، چې دا به دوه ځله لوستلی کی. قال دا فرمایي فلما اصبحت، هر کله چې ما سبا کلو خوب خو مې ولیدلو، اتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه راغلم د الله نبي ته. فقال نبی علیہ السلام فرمایل انها لرؤیا حق، یقینا دا یو خوب حق دی، رښتینی خوب دی. په بل روایت کې راځي وزاد احمد فی آخر قصه قول بلال فی اذان الفجر، په اذان د سحر کې الصلاة خیر من النوم، وی چې دا به سړی وایي په سحر په لمانځه کې الصلاة خیر من النوم. ولابن خزیمه عن انس رضی الله تعالی عنه قال فرمای من السنه اذا قال المؤذن في الفجر، وی دې سنتونه دا خبره ده کله چې مؤذن اذا قال کله چې مؤذن وایي فی الفجر په سحر کې، یعنی سحر په اذان کې وایي څه وایي؟ حي على الفلاح دا وایي. نو قال الصلاة خیر من النوم دا به وایي. مسائل په حدیث کې څه ثابت شول؟ اوله مسله دا ثابته شوله چې عبدالله بن زید بن عبد ربه دا خوب ولیدلو. فایده او حکمت پکې څه دی؟ ابو بکر ولې نه لیدلو، عمر ولې نه لیدلو، یا مثلا ابو بکر ولې نه لیدلو، عمر خو لیدلی او بیا عثمان ولې نه، جلیل قدر صحابه ولې نه لیدلو؟ وجه دا وه چې د سره غم پیدا شو، فکر پیدا شو. دا یوه ناشنا فایده ده. د کوم شي سره دی چې فکر او فکرمند شولې، فکر سره پیدا شو، دردمند شولې، نو هغه شی به بیا تا ته په نصیب کېږي. د هر شي په غم کې چې سړی وي، ګوره بعضې انسانان داسې وي چې د سبا د دوکاندارۍ دپاره په غم او فکر کې وي، نو په خوب کې هم خرڅول او اخیستل کوي. او څوک چې مثلا د سبا دپاره په څه کې وي؟ په غم او فکر د دین کې وي، دعوت کې وي، د عبادت کې وي، نو بیا په خوبونو کې څه ویني؟ عبارتونه ویني. دا هم ناشنا خبره ده. د سره فکر پیدا شو، نو د دې وجې نه الله رب العالمین دته دا خوب ور نصیب کړو. بله مسله دا ثابته شوله چې دا خوب یې په رسول الله باندې بیان کړی دی. د خوب متعلق مسله به بیان کړ.
هغه دا ده چې د خوبونه چې د درې قسمه دي. خوبونه درې قسمه دي، یعنی شریعت کې د خوب یو حقیقت لري خو دلیل نه دی. دا خبره یاد لري، خوب دلیل نه دی لیکن حقیقت لري. قرآن کریم نه دا مسله ثابته ده. یوسف علیه السلام سره پچا کې په جیل کې په زندان کې دوه کسانو خوبونه ولیدل. یوسف علیه السلام دغه تعبیر ورکوله، تعبیر مغسې واقع شو. نو د قرآن کریم نه معلومه شوله چې خوبونه حقیقت لري. خو مسله نه په ثابتېږي، جدا مسله ده. یو د انبیاو خوب دی، دلته یو بله مسله یاد لرئ. د انبیاو خوب چې دی هغه دلیل وي، دا خبره یاد لرئ. د انبیاو خوب دا دلیل دی. وجه دا ده چې د انبیاو خوب دا وحی وي. یو زموږ او ستاسو خوبونه دي، دا دلیل نه وي زموږ دپاره، د بل دپاره. د سفیان چې کومې خبرې کوي دا باطلې دي. سفیان څه وایي؟ ما خوب ولې چې داسې وشول، ما خوب ولې چې داسې وشول. بیا د مغې خوب نه څه ثابتې وي؟ مسله ثابتې وي، دا باطله ده. په خوب باندې مسله نه ثابتېږي خو حقیقت لري، یعنی کله کله دا شی واقع شي. بیا راشو مسلې د چاته اقسامو د خوب ته. خوب درې قسمه دی. یو شیطانی خوب دی، شیطان په انسان ته په خوب کې ورځي. غلط غلط خوبونه انسان ته په د خوب کې راشي، غلط غلط کارونه، غلط غلط افعال اقوال. دا شیطانی خوبونه دي، د تعبیر نه وي. یو وخت کې ما ته چا زنګ کړی و چې یو کس په دوبۍ کې د یو خوب لیدلی چې د مور سره زنا کوي. د څه تعبیر دی؟ نو ما دا خو ناکاره خوب دی. د ناکاره خوب څه نه وي؟ تعبیر نه وي، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه علاج ښودلی دی چې کله خوب ناکاره وویني نو بیا د چپ طرف ته لاړې تو کړي او چاته دی بیان نه کوي، نو بیا به د دې خوب ضرر درته نه رسي. نو دا شیطانی خوبونه دي، ناکاره خوب سړی ویني. دویم رحمانی خوبونه دي. رحمانی خوبونه دا دي چې انسان ښه حالت یا ځان په ښه حالت کې ویني یا یو بل انسان په ښه حالت کې ویني. لکه دا طریقه د نبی علیه الصلاة والسلام وه چې کله به نبی علیه السلام د سهار د لمانځه نه راوګرځو صحابو ته به مخ راواړولو نو بیا به څه وشوله؟ نبی علیه السلام به وفرمیل چا خوب لیدلی دی په تاسو کې؟ نو چې صحابه به خوبونه لیدلي وو نبي علیه السلام به د هغې تعبیر ورکولو. دې نه معلومه شوله چې خوبونه حقیقت لري. نو تعبیر به یې ورکړلو. یو ځل ابوبکر ورته چې ته یا رسول الله ته ما ته پرېږده زه به تعبیر د دې ورکړم. نو نبي علیه السلام ته خوبونه لیدلي دي. یو ځل رسول الله وفرمیل وی عمر مې په خوب کې ولیدلو چې اوږدې جامې وې د لمنې په ځان سره کش کوله په ځمکه. وی څه تعبیر دی؟ وی د دغه علم دی. نو د عمر رضی الله عنه په علم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر ورکړه چې دا لوی عالم دی په صحابو کې. نو ګوره دا د خوب دپاره دلیل شو. نو دا څه وي؟ دا ښه خوبونه دي، د دې تعبیر وي. خو لیکن د دې دپاره ادب دا دی. ادب څه دی؟ ادب دا دی چې ښه خوب دی ولیدلو نو دا به سړی نه بیانوي مګر هغه چاته چې هغه د خوب په تعبیر باندې څه وي؟ عالم وي، پوهېږي په باندې، نو هغې ته به بیان کړي، هغه به تعبیر ورکړي، بل چا ته به نه بیانوي. او دا د مؤمن دپاره یو بشارت او زیری دی. دا ناشنا خبره. نبی علیه السلام فرمایي لم یبقى من النبوة الا المبشرات. وی د نبوت نه څه نه دي پاتې سوا د چا نه؟ سوا د زیري نه. زیري څه شی دي؟ الرؤیا صالحه، نیک خوب دی چې انسان خپله نیک خوب وویني یا بل انسان د ده دپاره نیک خوب وویني. لکه دا په سلفو کې دارنګه خبره ځینې اوږدېږي. شیخ عثیمین رحمه الله ته یوه زنانه دا خبره کوي چې ما داسې یو سړی په خوب ولیدلو چې بربنډ یې طواف کولو. د تعبیر یې څه دی؟ هغه ورته تعبیر یې دا دی چې دا د ګناهونو نه پاک شو. ځکه دی هغه نه د طواف کول یعنی حج کول حدیث کې راځي چې د انسان د ګناهونو نه پاکېږي. نو بیا ورته ویل چې ته مې په خوب کې لیدلی وې، هغه به ژړا شو. داسې نور د سلف صالحینو خوبونه تعبیرونه. بل دا دی چې مثلا ځان سره کله کله په خوب کې څه وویني؟ په لمانځه باندې وویني. د دې تعبیر څه دی؟ دا استقامت په دین دی. یعنی دغه انسان ته په دین کې استقامت ملاو شوی دی. داسې نور تعبیرونه د ښو اعمالو دا کتابونه ذکر کړي دي. نو دا څه شول؟ دا نیک خوب شولو. نو رسول الله فرمایي چې لم یبقى من النبوة الا المبشرات.
نو مباشرات څه دي؟ زیری دي. یعنې زیری څه مطلب چې خپله سړی ځان په ښه حالت وویني یا بل په ښه حالت باندې بل یې وویني په ښه حالت باندې. نو دا د انسان دپاره کرامت هم دی او دا د انسان دپاره زیری هم دی. کله کله چې داسې خوبونه سړی وي نه به چاته نه بیانوي، دا یو قسم کرامت دی. خلک وایي کرامتونه د شیخ عبدالقادر جیلاني دا کرامت و چې مړي را ژوندي کړي وو او بیړۍ یې را ایستلې وه، داسې خرافات. نه نه، ښه خوبونه دا کرامت دی. دعا قبلېدل دا کرامت دی. نو چې کله کوم خوب لیدلو نو به د ځان سره یې پټ ساتي، خوشحاله کېږي په دې باندې. او دا الله رب العالمین مؤمنانو ته ورویني. د دې وجې نه عایشه رضی الله عنها چې کله ویده کېدله او دا به ویلې چې الله ما ته یو ښه خوب راووینې، نو دا کله کله سره غوښتلی هم شي. او زموږ شیخ هم دا یوه خبره کوله، شیخ امین الله صاحب حفظه الله، چې یو ځل ما داسې د الله نه وغوښتل، بیا مې تفسیر په خوب ولیدلو چې زه تفسیر کوم په پلانکي آیات کې. نو کله کله د دې سره سوال کولی شي. دریم قسم خوبونه چې دي هغه خوبونه د چا دي؟ د ورځې چې انسان کوم عملونه کړي وي هغه بېرته د شپې په خوب کې ویني، سرګردانه وي، په خپل کاروبار کې پریشانه وي او د خپل کاروبار سره غم او فکر وي، نو هغه خوبونه سړی په خوب کې بیا ویني کارونه. نو د دې لپاره بیا تعبیر نشته دی. داسې اضغاث احلامین دي، قرآن کریم کې راځي، سورت یوسف کې. دا خبره متعلق د چا وه؟ د خوب وه. ښه، نو بله مسله د حدیث نه دا ثابته شوله چې اقامت به پر ادا وي او اذان به شفع وي الا قد قامت الصلاه. دا مسله ثابته شوله چې قامت به سړی څه کوي؟ الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه حي على الفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله. دا زموږ په مسجد کې چې کوم هغه کېږي اقامت کېږي، دا اوس سنت طریقه ده پر ادا. زموږ بعضې ملګري داسې دي چې هغوی کله کله موږ ورته وایو چې اقامت وکړه، نو هغه اقامت شفع شروع کړي د اذان په شان ته. دا سنت خلاف دی. په بعضو روایتونو کې راځي، د هغې مسله به وروسته انشاءالله ذکر کړو چې کله اذان کې ترجیح وشي نو بیا اقامت سره شفع ویلی شي، یعنې جبت ویلی شي. خو کله چې اقامت شفع او جبت ویلی شوی دی نو بیا به اذان اقامت به بیا سړی پر ادا وایي. نو دا مسله ثابته شو. بله مسله دا ثابته شوله چې د سهار په اذان کې به سړی څه وایي؟ الصلاة خیر من النوم. د دې معنا دا ده چې لمونځ بهتره دی د چا نه؟ د خوب نه. یعنې خوب پرېږدئ او لمانځه ته راشي. دا د سهار په اذان کې لوستلی شي. نو دا مسایل ثابت شول د حدیث نه. او داسې نور مسایل دي او نور احادیث دي، انشاءالله هغه به په راتلونکي درس کې ووایو. ځکه زموږ نه د مسالې د خوب ډېر وخت ځینې ونیولو، په دې ځای باندې اکتفا کوو. د الله رب العالمین نه فهم د قرآن د حدیث غواړو او عمل غواړو. وبالله تعالی التوفیق.